د کابل ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د 15مې امنیتي حوزې منصوبینو د خپلو هڅو په دوام تېره ورځ 2 تنه غله چې د یوه سوداګر څخه یې 150 لکه پاکستانۍ کلدارې د وسلو په زور اخیستې وې نیولي. نیول شوي غلو په خپلو جرمونو اعتراف کړی. ولای ما 2000 ما سره نیول شوی د کې غلا شوی. زه په هغې ورځ باندې مستري سره موټر ما ته ګلبدین زنګ ووهه موټر راوله. موټر مې راوستی ما کاکا مذهبي فرهاد دوی ته زنګ واله د دې پیسو په باره کې. دوی موټر د ما نه واخیست پلیټونه ګلبدین خلاص کړی مکریانو چار کې. دلته چې خلاص کړه زه هماغلته وم زه بیرته ما ته زنګ ووایه ته چار عبدالحق کې اوسېږه. زه همالته وم دوی چې ما ته راغل دوی خوشحاله وو ما ته 50,000 راکړې وه زه لاړ شه کور ته. فرهاد هلته د سره شهزاده په مخکې ماکسونه د پرتوګاښونه شیان خرڅوي او یو ډله بشیر دی د یو شکور دی د شکور مشهور په بانګي ده شکور بانګي. زه زمری زابي مې ورور ده رفیع الله مې زوی ده دا رفیع الله م ورسره ده خو په دې نه پوهېږم چې ده په دې بانډ کې ورسره څونه ورکوي څونه نه ورکوي خو ورسره شوی ده ورته مې وویل چې زوی دا کار وفا نه لري. بل لور ته متضرر سوداګر چې د پیښې په اړه معلومات راکول ویل چې باید د اسلامي امارت محاکم داسې کسانو ته سخته سزا ورکړي ترڅو دوی ته پند او نورو ته عبرت شي. پیښه خو داسې و چې موږ خو دا پیسې له پاکستان راغوښتې وو نو اوله مو واخیسته تقریبا 2:30 بجې وو یا 3 بجې نو بس بکس کې واچو پیسې هم بکس کې واچو دا 2 زامن مې هم راسره وو او موټر هم پارکینګ کې درولی وو پارکینګ د پروژګاه پارکینګ چې دی نو هماغه پارکینګ نه حرکت وکړو بس په دغه لاره کې راغلو دغه د وزارت داخلې په لاره باندې راغلو چارې مکریان داسې دی خو باندې او بس چې راغلو دغه لاره کې نور هېڅ مشکل نه و دغه خپل ساحت ته چې راورسېدو خواجه روش ته نو کور ته نږدې شوي وو چې دوی په دا جام کې د موږ نه موټر را مخته کې مخته یو جمپ راغی د جام کې موټر موږ ته چې څنګه موټر را مخته کو بس د موټر مخته یې راودرول او بس توپنچې یې راویسته 4 نفره و 2 سره توپنچې و د یو سره چاړه و د چاړه والا زر تر زره د موټر ټایرونه 2 ټایرونه یې پانچیر کړه په موخه او نور د توپنچې بس اول په ما باندې ونو یو په دوی د ما په زامنو باندې نیولې و چې خورېږي به نه بکس چېرته ده بکس راوښیه موږ ته بکس راوښیه او بعد را دی ویل شکنځای کول چې زر تر زره موږ ته بکس راوښیه دوی په موټر کې د دننه بکس لټول بکس موږ په د موټر په ډیګۍ کې ایښی وو بیا ډیګۍ خلاص کړو نو بکس یې واخیسته چې بکس یې واخیسته نو بس نور توپنچې نیولی چې خوځېږي به نه د مونږ خو موټر پانچیر شو بس ایسته په موټر کې مونږ نه وتښتېده ډېر په تیزي سره وتښتېده بیا راغلو دلته حوزې ته عریضه مو وکړه رسمي عریضه مو وکړه په هغه ورځ باندې پنجشنبې مو ناوخته مو خو خدای د خیر ورکړي د امیر صاحب ته او دغه خلکو ته د مونږ سره ډېر مرسته وکړه مونږ ډېر تسلیات یې راکړه مونږ ته او مونږ ته یې وویل چې دا غله به انشاءالله مونږ تاسو ته نه سو تاسو بېغمه واوسېږئ خو شکر الحمدلله چې دلته دغه خلک ډېر تکړه دي او ډېر نیانګالی دي زر د خلک ونیو مونږ ډېر خوښ یو په دې باندې. د 15مې امنیتي حوزې د کشف امر قاري عبیدالله هم د پیښې په اړه معلومات راکړل او د خلکو له همکارۍ یې مننه وکړه او له دوی یې وغوښتل چې په امنیتي برخو کې د خپلو پولیسو او امنیتي ځواکونو سره لا همکاري وکړي ترڅو د جرمونو کچه لا نوره راکته شي. پیښه خو داسې شوې وه چې یو هفته مخکې دلته یو ورور نه تقریبا 150 لکه روپۍ اخیستې وې نو دا 100 دی د سره شهزاده نه دته حواله سوي و دی یې راخیستې وې کور ته یې راوړې نو دوی خو جراواش بلاکو سره ورته رامخکې سوي و د غله نو په 2000 موټر چې څنګه شاته ولاړه ده د 2000 موټر کې دی راغلي وو 4 مسلح کسان وو دوی ته راکړو دوی نه د پیسې اخیستې وې دا سړی دلته راغی موږ خپلې هلې ځلې ډېرې جدي وکولې نو الحمدلله چې دوی م ګیر کړه خو دوی یو کار داسې کړی چې د خپل پلیټونه یې خلاص کړي چې دوی خپله اعتراف کوي په چار عبدالحق کې پلیټونه خلاص کړي دوی متصل ورته ولاړ وو څو ځایه دوی ورته کمین نیولی لکه مطلب چې دوی ترصد یې کوو نو کسان نومونه ټول ذکر کړي هغې تعقیب لاندې دي یو زبي ده پکې یو فرهاد ده او یو ګلبدین په نامه چې د قندوز ولایت اوسېدونکی ده او بعضې نورې موږ ته راښودلي چې هغه به انشاءالله په لنډ وخت کې ګیر کړو نو دوی الحمدلله چې موږ سره د کامرو په دې بخش کې ډېره همکاري وکوله د مخفي کامرو نو بس په همغه اساس باندې مې دا ګیر کړه. زه د افغانستان د محکمو نه د قاضي صاحبانو نه زه دا تقاضا لرم او دا غوښتنه لرم چې دا مجرمین دي سخت جزا ورته ورکړي حتی اعدام دي ځکه چې دوی په زوره د موږ نه د پیسې اخیستې دي که موږ دا پیسې دوی ته نه ورکړی نو زه د خپلو زامنو سره کیدای شي موږ یې مړ کول او د موږ دا پیسې موږ نه وړل نو زه تقاضا دا لرم چې د موږ د حق د موږ ته بیرته راکړي او دا مجرمونو ته د سخت سزا ورکړي چې خوشي نشي دا مخکې هم خوشي شوي دي لاسونه په قطع کېږي که سر پې قطع کېږي
دا باید چې دا په خطه شي او موږ ته د خپل حق راکړي. دا خلک دا د موږ پیسې دوی شیان یې پکړي دي مصرف کړي دي موږ پیسې دې بیرته موږ ته راکړي دغه پیسې او دا خلک د سخت مجازات چې بیا خوشي نشي مختم خوشي شوي دي دا خلک غلا کړي دي خوشي شوي دي چې بیا خوشي نشي د محکمې نه. وطندارانو ډیره همکاري وکړه په دې کې موږ ته پوره راپورونه او پوره ترصد آیو موږ دې نه ډیره زیاته تشکر کوو. بیا هم دې نه دا تمه لرو چې دوی همیشه په هر بخش کې خپلو پولیسو سره همکاري وکړي او موږ دوی په خدمت کې دوی موږ سره همکاري وکړي نو انشاءالله دا کار به سره په ګډه باندې روانو.